کینای یای چې جنکه یې بوغ یې لري اروغلا تکه کاسا جنکه یې بوغ یې لري اروغلا مانه خواږی دې مو به بیا راکې بیان مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږي وه مشاعراتو چې ښکلي ښکلي شعرونه بیا راغلي دي که خیر وي نوستې وایي چې ګلبشرې خانه ته به ډېرې کیسې نه کوې میږ ته زر زر لمبار وکوه یو خو نن لټکي ګرمي غونده دو که خیر وي په خپرونه مشاعره پایل د تکي د مشاعره په د اول سر کې میږي تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېراتو یې خلک په زړه کې ځي لري یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزینډای صاحب السلام علیکم جوړې خیر تکړه چې ژوندای مې ولیکه ښه خو یې ماشاءالله رنګ د ښه دی زړه مې ته تکړ شو ښه خدای خو ته ژوندای لره ګلبشرې خانه میږي شاعرونه ته دومره صفات کې چې میږ په اوچک شي ښه امو سره شعر دا غیږ مې ته ونڅی ښه ارشاد خدا خو مې ژوندي لره وې چې سمندای ګرځې مارګ دې ویر ده سمندای ګرځې مارګ دې ویر ده لاره ټاغه سترګې مارګ دې دا ځینې غټ یاره چې چلی صاحب مو دا وې چې په تېښته مې ولیکل مو چې دغه کوغال غو صحیح ده او بله یوه غایدو مقصد ویایي چې په زون د زړه بادیږي بل در یود کا چې په زون د زړه بادیږي بل در یود کا او خورې شه غوټه چرګې مارګ دی ویر او یوه بله غایدو مقصد چې چلی صاحب مقطع اخیری وي ښه مطلع چې ویایي چې لرګي ګیس د په ژمي کښې تموم شي چې لرګي ګیس د په ژمي کښې تموم شي بلوي و وچه درګې مارګ دی وي یو بل شعر دا ویایي چې ډېر غرور د پتاکات په ځوني ماکه ډېر غرور د پتاکات په ځوني ماکه مړې شوې کښلې غوړګې مارګ دی او یو آخري بیت دا ویایي چې ګلزینډای سپک کتل و چاته ماکه ګلزینډای سپک کتل و چاته ماکه وی و پوته غونډې سپلګې مارګ دی وی ویایي چې ته چې جانان کې دله نه مو څه کړي وای ډېر ښکلی دغه څه ته چې جانان کې دله نه مو څه کړي وای زه لکه نیمګړی مزدګار به دې نالوډ شم مننه کوم ګلزنډي نه ډېره مننه کوم واقعا ښکلی شاعر ووایه په سهار کې خو لږ مو ورته واخندل چې وایي چې سمندای ګرځه ډېر خوند یې وکړه مننه زه نه کوم یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې ته په سترګه مې یوه پیره څیک نه دلتلی ځکه خلک په زړه کې ځي لري په مخ خپله ډېر ګروند دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي داسې یې سپیډ نه تیز دی په خلک لګېږي یا ډېر زار وخت نسخت ورته کم خو یې نسخت نه مني دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب السلام علیکم خیر یې جوړې نه ماشاءالله مو وسکرای ورونه روغلی دمره ښکلی زنده جوړ کړه کله خو به پوزیشن جوړو کړه ګلبشرې خان وروره نه خبره کړو چې چلا کړه ژوندي اوسئ دوستانو شعر ته داسې دی خدای م راته ژوندي لره وایي چې دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه او په دومره ډېر غلا دي زړه سړېږي ولې نه او وایي چې دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه او په دومره ډېر غلا دي زړه سړېږي ولې نه او ګودام دی که دا خېټه ده چې دومره پړسېدلې ګودام دی که دا خېټه ده چې دومره پړسېدلې اوږدېږي او شړپېږي خو شړېږي ولې بیا وایي چې
په خدای دا ځینې خېټور خو لکه بل څه په خدای دا ځینې خېټور خو لکه بل څه ورو یې خوله سترېږي خو زړېږي ولې نه بیا وایي چې یا الله دا خاینان په ځمکه ډوب ژوندي کړي یا الله دا خاینان په ځمکه ډوب ژوندي کړي او دا ځمکه او اسمان پرې رانړېږي ولې نه وروستی مقطع دا ګلزنډی صاحب وایي چې دا غله نه دي په دومره جرأت غلا کوي چیچلیا دا غله نه دي په دومره جرأت غلا کوي چیچلیا او پوهېږم نه غله زیړ شي دوی زیړېږي ولې خدای دې صفا کړي داسې نه غله وطن یې وخوړو امین دی د خدای د هر بادار دي بلد شوي دي دلته کېناوی لړکي سره سخت شوی غوندا دی وایي چې سترګې د بیا نری کړې تېرې دغه ده سترګې د بیا نری کړې تېرې وخت د ځوانۍ خیبه پرې رامنه مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کومه د زنه خلک دې نه ماړېږي خو خدای دی په خوره موړه کنه را به نمیک څه ووایي ډېره مننه زه نه کومه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې کله اسمون ته جګ شي کله بیا لوند وي په دا اووه طبقه منځکه ننوځي خو نه به تپېږم چې پوس خو پیری نشته که لونده نشته ورک وي ډاډه ورځ که خیر وي دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب علیکم گل باشی خاله السلام علیکم جوری خیلی تو بیاتی اکدا خخویی خدای دی عمره وښکا نه ماشاءالله دغه ستره بالو د ځونه جوړه کړې ډېر ښکلی برېښي نه دې څوک پرېږدي ګل باشی خانه نه دې په سیاست کې پرېږدي شعرونو نه دې په غریبۍ کې پرېږدي ډېره مننه کوم شعرونه مزرعي شعر ده چې کار ډېر نشي لږ مې په تشویش کې کوی وشه زه خوشحال وم ارشاد یای چې غال څرګې نه ګیر کېږي مثال دی خبره مثال د خبر چې ګیر شي بیا نه خفه کېږي مثال دی خبره نه یای چې چا چې د وطن سره مینه دور ډنګار شي کټم ټکه کسای ورکو یای چې د چا چې د وطن سره مینه شي ډنګار شي کټم ټکه خاین ورځ په ورځ غوټېږي مثال دی خبره یا چې غصب او رشوت خور چې ته ژوندي وي افغانونو کسای ورکو یا چې غصب او رشوت خور چې ته ژوندي وي افغانونو د وطن کله جوړېږي مثال دی خبره یای چې عمل ته ضرورت په درویغ کله کامیابېږو یای چې عمل ته ضرورت په درویغو کله کامیابېږو هره ورځ جلسې وي مثال دی خبره یای چې پمپ بو دولتي وي موټر بو یې شخصي وي هره ورځ لاس یا شل پرچې وي کسای ورکو یا چې پمپ بو دولتي وي موټر بو یې شخصي وي هره ورځ یا لاس یا شل پرچې وي دا دولتي تیل غصب کېږي مثال دی خبره یای چې د اداري فساد په ضد مبارزاتو په وطن کې یای چې د اداري فساد په ضد مبارزاتو په وطن کې د جلۍ او د خیمې ویلې ورې کېږي مثال دی خبره خلک متیایي لیونایي اعصاب دې خراب شوي دي کسای ورکو دا رکنده خلک دي چې سپینې کیسې وکړي بیا چې اعصاب دې خراب دي خلک متیایي لیونایي اعصاب دې خراب شوي دي شړشمګل چې کله مړ شي څوک به بیا غږېږي مثال دی خبرې ډېره مننه یاره مړ خو ماشي شړشمګله خدای دې عزت ډېر کړي چې چلای صاحب هغه ګوره شربات مې تر جوړ کړی وړکې جګ شی داسې ده چې زړه یې ودارېږي یایي چې یې جانان مې ګیره په مخ روغله دغه څه یې جانان مې ګیره په مخ روغله ودرځي جانانه کندهاری غوړار ته جوړه
مننه کومه شړشمګل نه ډېره مننه کومه په مثال د خبرې ډېر خوند یې وکړه شړشمګل صاحب داسې سپینه کیسې کومه داسې نه تو تخبط ذکر ونه یایي مو به په خفا کې مننه د نه کوم بیا که خیر اسمیک یو بل داسې شاعر لري چې دویل په ورړان کې نه وي کېږي خدا چې دی بیخي به شوی دی که په څه دی خدا چې شعر به سره وي که نه خو نوم یې هلته لیکلی دی چې زه شعر ویایم یې دغه شاعر نوم دی زرګول خوند ځینې وخورئ السلام علیکم ښه جوړ یې طبیعت یې ښه دی ښه خو یې ژوندانه ولې دې ورکړه زه نه ژوندی مې ته ولدی نه ماشاءالله ناستره کرکره دی زه نه جوړه کړی دی کرکره بیا چې ځای ورکړه گریبانی منز کا ورکا گریبانی منز کم رو قول شیرون وارستانی ماشه بشون دمی جواندای دمی ورک موز روی شیر سره ده باز ارشادو یای چه چه وکو صاحب اوز خو پرخه بی شرمای شوی چه وکو صاحب اوز خو پرخه بی شرمای شوی ده چه بی که پیاتا دوای مننه مننه پچا نکوی تاثیر خو اوس مونږ سره کېږي پچا نکوی تاثیر خو اوس مونږ سره کېږي مایده مشوي تبا خو اوس راخواځه و مارای شوی دا څه بې کیفیته ده مننه مننه کچا خو خوړانو په مور کې رخصاړه کچا خو خوړانو په مور کې رخصاړه ځکه نه حقیقو چې اوس دا رقم ګولای شوی دا څه بې کیفیته دعایا دا بعضې په وختې را صحت دوي مزیره دا بعضې په وختې را صحت دوي مزیره خلک یې تباه کړل څه بې کوره پیچکاری شوې دا څه بې کیفیته ده دا که کروندو کچکه شکه که خو باستوک سترګې نه کړی چې چاله صاحب کروندو وارز می شربات وړای مزدګار کې فلوړ وم چې ویډیو کورته می شروع ته ضرورت وښ کا غاړو دا سیدو دا ځکه موږ شکاو کنه مهرباني وکړه دا خیری خبره دې ورکو دې دا وکی خفا نه شي دا زنه تجارونه جبارو ریسامون دغه شایدو دا زنه تجارونه جبارو ریسامون والا چې زرګوله اوس را ډېرې مریضۍ شوې دا څه بې کیفیته مننه ډېره کوو مننه کوو خدای مو د عمر زیات کړي او یایي چې مینه دې نه کومه ډورېږم مینه دې نه کوم ډارېږم مینه دې نه کومه ډورېږم وای لالا مې تللی دا کال دورر بدلاوي نه خان زنده باد گلبشره خان زنده باد نه کړي مې شی دي نه څه وطن مې درته جوړ کړی دی نه چېرې کې هم به لاس ونه دلته کې نه ولې وای نه خو دا ما نه دي کړي نه رمات شی نه دي درته کړي ویله مې شربوئ ویله مې خفه کوئ نه کړي مې شی دي بیا مننه کوم تاسو د تشویق نه چې دم را عزت ورکوئ ډېره ډېره مننه زرګل نه ډېره مننه کوم چې په دوایۍ د لټکي کیسې داسې شعر یې په جوړ کړی و واقعا چې نن سبا که خیر وي په دا زنه کپسوله کې خو هسې ایړه سره بسته کوي لا ته زنه ځیې کې شته مننه ځینې کومه زرګل نه چې ډېره ښه موضوع ته اشاره کړې وه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې که خیر وي دی منځکه په سار نه داسې څارخ وایي دا اوه طبقه منځکه که خیر کیږي دریوبه ته وروځي په دا کې بیا یوه نیمه داسې ښه خو پرې پیدا کېږي یې دغه شاعر نوم دی چنار ګل السلام علیکم ښه یې جوړ یې طبیعت یې ښه دی ښه خو یې ښه جوړ یې نه ماشاءالله ټپۍ د داسې په څټ کاږه ده داسې نه چې دنیا په دا بل لاټ وړي موشر صاحب چې پاتې ولګېږي السلام علیکم شاعرانو رغنو لیکوالانو وعلیکم السلام خبرو غولي یای
اوس یو شعر سره ده مهرباني وکړه چې عنوان ده ځینې مشرانو ځینې مشرانو ته ډالۍ هم ده شعر ته راځم یې چې تا ته چې دیر نه کړي مرکې په نام پیسې مشره تا ته چې در نه کړي مرکې په نام پیسې مشره ته خو پکې نه کړې په خالي خوله بیا کیسې مشره ډېره مننه خلک دا دعا کړي چې نور سوله امن راولې خلک دا دعا کړي چې ته سوله امن راولې تاسې کړئ دعا چې خدای زیاتې کړئ د وې مشره ډېره مننه ډېره شوکې کړئ د یو بل جوبته سره ناس مدام شوکې کړئ د یو بل جوبته سره ناس مدام یو علم پیسې اخلی په ورې د خوربزې مشره ډېره زیاته مننه تشکر خلق خو د هسې په جنجال او بدۍ واړول خلق د هسې په جنجال او بدۍ واړول اوس مو جوړې کړي په هوټل کې محکمې مشره ډېره مننه غاټه غوښه نه خورئ وړې غوښې ته د سترګې وي غاټه غوښه نه خورئ وړې غوښې ته د سترګې وي څانګې انرژي او په سر وړوې مستې مشره ډېره مننه تاسې د غریب غوښو ته ناسې پرېمسې کوئ تاسې د غریب غوښو ته ناسې پرېمسې کوئ څنګه دې تېرېږي په دې خوله خټه دې پرېمشه ډېره زیاته مننه وایي چې نرګل چې خدای دې غار کړه او تباه هم شي وایم چې نرګل چې خدای دې غار کړه او تباه هم شي هر وخت لګیا وې د پردي حقونه خورې مشره چې در نه کړي مرکې په نام پیسې مشره ته خو پکې نه کړې په خالي خوله بیا کیسې مشره ډېره زیاته مننه ویایي چې ارڅه چې جګې غره ته درېمي څانګ په څانګ جانانه دکه څه ارڅه چې جګې غره ته درېمي څانګ په څانګ جانانه دا تېر بوڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه مننه نه کومه چې نارګل نه د زنه مشروم یې سره پړخیجن غونډه کړل زه بخښنه غواړم قدرمنې تو څه خفه نه شئ دایمیک شعرونه داسې دي چې شی وویني وشه په زړه کې د هغسې ګانډه وي خو زه بخښنه غواړم دی چې هر څه ویلي وي ځکه چې تو څه ته د خدای د هغه عادت د خدای دی د نویر کنه را به میک څه وویئ مننه قدرمنه یو شعر یې مو سره دی که اجازه روکوئ مننه کوم ویایي چې دی تنخې خو لږ په ټیم د ورکوه صاحبه تنخو خبره ده دی تنخې خو لږ په ټیم د ورکوه صاحبه وړه ورځ کور کو کسه دی خو وي لګیا صاحبه ډېر پاجي ځای کې دی مننه دا زمانم چې کله کله به دی نار درېمي دا زمانم چې کله کله به دی نار درېمي بیا یې ورباند په حاضري کې کخانه صاحبه مننه مزدګاره وخته درېمي نو کاری نه تښتي ځکه چې نه یې ویکاټ نه بستاره نه یې خما صاحبه مننه کوم چې سپینه کیسه کمه بیا خو ته خفه وې سړی لټکي زاز نه ډورېږم دا یا خفه وي بیا خو نه دوخه کیسه که نه ورګه چې سپینه کیسه کمه بیا خو ته خفه وې سترګې سره خړه کې بیا ډېر وې په غوسه صاحبه هغه متل چې میړې وږي په ول څه خبرېږي ته که څه هغه متل چې میړې وږي په ول څه خبرېږي
دا خو څوملی یې نستی نه نیمه شپه صاحب مننه کوم ګل بشر خان غلی کېنه دغه نه پوپېږي ګل بشر خان غلی کېنه دغه نه پوپېږي ولته به پوه شي چې دا خپل شي به تنخې صاحب مننه کومه لړکي داسې سره موت ګوډ وبخښنه غواړم کیونځي کې داسې تېرازي ته کیسه شوې وي یا بخښنه غواړم یا میگه شعرونه نه کیمه غلطي شوې وي یا بخښنه غواړم قدرمنه لیدونکي اورېدونکي کیمه غلطي شوې وي بخښنه غواړم میگه شعرونه نه که کیمه غلطي شوې وي یا بخښنه غواړم بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونه توسه ته حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم